په تیر یو کال کې د افغانستان له فضا څخه 96,500 عبوري الوتنې ترسره شوي دي. موږ تیر کال د تحرکاتو د لارې کابل او یو شمېر ډېرو ولایتونو کې په غټه کچه د میلیاردونو افغانیو په لګښت د لویو او معیاري ترمینلونو رغونې چارې په عملي بڼه پیل کړي. در وزارت جریب ځمکې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته انتقال شوې. اوس مهال په ټول هیواد کې 584 باربري او 245 مسافربري ترانسپورتي شرکتونه فعالیت لري. موږ باور لرو چې د افغانستان د هوایي چلند پراختیا نه یوازې د داخلي او نړیوالو سفرونو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي، بلکې د هیواد اقتصادي، سیاحتي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هم بنسټیز ارزښت لري. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست، زموږ یو شمېر هیوادوال د کډوالۍ ژوند څخه هیواد ته راستانه شوي دي چې په دې لړ کې د افغانستان اسلامي امارت ژوند دی تر څو د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هم خوښ دی چې د کډوالو د انتقال په پروسه کې پراخه ونډه اخیستې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت توانېدلی دی چې د ځمکني ترانسپورت له لارې نیمروز، تورخم، سپین بولدک، پل ابریشم، اسلام قلعه او ځینې نورو عبوري نقطو څخه راستانه شوي کډوالو خپلو سیمو ته په خوندي توګه او پرته له کوم لګښته څخه انتقال کړي، او دا لړۍ به د اړتیا تر وخته روانه وي. البته په دې برخه کې موږ د ترانسپورت خصوصي سکتور څخه هم ځانګړې مننه کوو چې د کډوالو د انتقال په پروسه کې موږ سره پوره همکاري کړې ده. موږ د یو منسجم تګلارې له مخې کوم ځنډ او خنډ پرته د خپلو هیوادوالو مسؤل انتقال ته ژمن یو. له همدې امله په هیواد کې معیاري، اسانه او خوندي ترانسپورت ته رامنځته کولو په کور دننه او بهر مو لازم ګامونه پورته کړي دي. موږ تیر کال د تحرکاتو د لارې کابل او یو شمېر ډېرو ولایتونو کې په غټه کچه د میلیاردونو افغانیو په لګښت د لویو او معیاري ترمینلونو رغونې چارې په عملي بڼه پیل کړي، چې کابل ولایت کې د ارغندۍ او هرات ولایت کې د ګذرې ولسوالۍ جوړېدونکي مسافربري ترمینلونه یې ښه مثال دی چې له دې سترو پروژو سره به د افغانستان په ترانسپورت کې تاریخي بدلون رامنځته شي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت توانېدلی چې په تیر کال کې 216 باربري او 122 مسافربري ترانسپورتي شرکتونه ته د فعالیت اجازه لیکونه توزیع کړي، تر څو په هیواد کې د بار او مسافرو د خوندي انتقالاتو برخه کې په معیار او اصولو برابر انتقال ترسره شي. اوس مهال په ټول هیواد کې 584 باربري او 245 مسافربري ترانسپورتي شرکتونه فعالیت لري چې په اصولي توګه د هیواد په پټ پټ کې ترانسپورتي نقلیه وسایطو په واسطه انتقالات ترسره کوي. په ورته وخت کې موږ توانېدلي یو چې تیر کال د هیواد په کچه 30,000 په مجموع کې نږدې 83,000 ترانسپورتي نقلیه وسایطو ته ترانسپورتي اسناد توزیع کړو، چې د ترانسپورت انسجام په برخه کې غوره اقدام بلل کیږي. په ورته وخت کې تیر کال د هیواد په کچه په خوندي توګه د هیوادوالو د بار انتقالات د بین الولایتي نوبت د کړنلارې سره سم ترسره شوي. یا د کړنلاره په داسې شکل تطبیق شوې چې د تجارانو، ترانسپورتي سکتور او عام خلکو لپاره عدالت په پام کې نیول شوی، او هڅه مو کړې چې د ټولو زیاتخله جوانب رضایت مو ترلاسه کړی وي. موږ خپلو هیوادوالو ته د غوره ترانسپورتي خدمتونو د وړاندې کولو د عدالت د رامنځته کېدو په موخه د زونونو په کچه د کرایې د ټاکلو لپاره کمیټې ټاکلې چې وخت پر وخت خپل منظمې ناستې ترسره کوي. البته په دې برخه کې مرکزي کمیټه هم شتون لري چې د اړوند ادارو د استخباراتو لوی ریاست، مالیه وزارت، عدلیه وزارت، فواید عامه وزارت، صنعت تجارت وزارت، ترافیک و عمومي ریاست، نفت او غازو امارتي شرکت، نور مؤسسندر اداره او سوداګرۍ خونه استازو څخه جوړه ده. د کرایې د ټاکلو برخه کې فعالیت ترسره کوي.
تیر کال د کرایې د تطبیق او له دې پروسې څخه د څارنې په موخه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت رهبرۍ غړو ولایتو ته سفرونه ترسره کړي. په دې برخه کې وخت پر وخت خپلو ولایتي کارکوونکو ته سیمینارونه هم ترسره کړي دي. د دې ترڅنګ تیر کال یوازې په کابل کې 111 میلیونه د مسافرو انتقالات ترسره شوي دي چې په ټوله هیواد کې شاوخوا 145 میلیونه مسافر او نږدې 14 میلیونه ټنه د بار انتقالات ترسره شوي دي. همداراز د مسئول انتقالاتو او ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه مو د خپلو لازمو تدابیرو په دوام سره یو سلسله نوي اقدامات ترسره کړي چې له هغې جملې څخه مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو ته د GPS نصب شوی دی چې تر څو وکولی سو د لویو لارو اوږدو کې د وسایطو سرعت کنټرول او په ټوله کې 11,000 موټرو ته GPS نصب شوی او دا لړۍ لا چټکه روانه ده. تیر کال په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې شاوخوا 90,000 نقلیه وسایط له تخنیکي پلوه ارزول شوي. په ورته وخت کې له یوه ولایت څخه بل ولایت ته مو د سفر لپاره تعین زمان ټاکلی تر څو نقلیه وسایط د لویو لارو په اوږدو کې په لوړ سرعت فعالیت ونه کړي. د دې ترڅنګ په دوامداره توګه نقلیه وسایطو موټر چلوونکو او شرکتونو استازو ته مو په دوامداره توګه د خوندي سفر او ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی کړی چې یاده چاره ډیره ګټوره تمامه شوې ده. د دې ترڅنګ د ښاري عامه ترانسپورټ په برخه کې مو ډیرې هلې ځلې کړي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په اوس مهال نسبتاً ښاري عامه ترانسپورټ رامنځته شوی. ښاري هډې تنظیم شوي دي. تر ډیره هڅه شوې چې د شخصي وسایطو پر ځای ترانسپورټي وسایطو ته د فعالیت اولویت ورکړو. اوس مهال په کابل ښار کې ښاري عامه ترانسپورټ په برخه کې شاوخوا 100,000 ښاري ټکسي وسایط فعالیت ترسره کوي چې په 152 مسیرونو کې 12 ترانسپورټي شرکتونو کې په جوړښت کې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت لخوا تنظیم شوي دي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت نړیوال ترانسپورټ ته هم ډیره توجه کړې ده. اوس مهال عملاً یو شمېر ډیر هیوادونو سره د ځمکني ترانسپورټ له لارې راشه درشه لرو چې په دې برخه کې عملاً ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایران، پاکستان سره متقابل ترانسپورټي فعالیت لرو. د نړیوال ترانسپورټ په برخه کې باید زیاته کړم چې افغانستان اوس مهال د CMR او TIR ترانسپورټي برنامو غړیتوب لري. په تیر کال کې یوازې د CMR 919 سنتونه ترانسپورټي وسایطو شرکتونو له لوري توزیع شوي دي. همداراز تیر کال پاکستان هیواد سره مو د ټیډ یا موقت سند لرونکي وسایط سند میکانیزم عملي کړی چې په پېښور او کوټه کې د ترانسپورټي اتشو لخوا څخه نږدې 12,000 پاکستاني وسایطو ته د ټیډ سندونه ویشل شوي او دلته بیا کابل او کندهار ولایتونو کې هم نږدې 12,000 افغاني موټرو ته د ټیډ سندونه توزیع شوي دي. له دې ترڅنګ مو تیر کال 1480 افغاني موټر ته تخنیکي اسناد توزیع کړي چې ایران هیواد ته ترانسپورټي فعالیت ترسره کوي. په پای کې له ټولو هیوادوالو څخه زموږ هیله ده چې د معیاري ترانسپورټ په رامنځته کېدو کې له موږ سره همکاره پاتې شي، خپل ترانسپورټي وسایطو ته ترانسپورټي اسناد واخلي، GPS نصب کړي، د سفر پر مهال د ترانسپورټ او هوایي چلند لخوا ټولې تخنیکي لارښوونې تطبیق کړي تر څو په ښارونو ځانګړې توګه د لویو لارو په اوږدو کې د ترافیکي پیښو مخنیوی شوی وي. لکه څرنګه چې په هیواد کې مو د ترانسپورټي تاسیساتو، ترمینالونو، تیر پارکونو او ټولګیټونو نشتون یوه لویه ستونزه وه. لله الحمد د وزارت رهبري په دې برخه کې په ټولو ولایتونو کې د ضربتو وزارتونو او ادارو په مرسته باندې ځمکې تثبیت او انتخاب کړلې او د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په ځانګړي حکم او شفقت باندې
درویشت زره جریب ځمکې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته انتقال شوې. الحمدلله په دغې ځمکو باندې ترانسپورتي تاسیسات پیل شوي دي چې په تر ډیره حده پورې هغه پروژې مخته تللې چې د دغې پروژو جوړونه په 2 طریقو باندې وزارت ترسره کوي. یو د اسلامي امارت په بودیجه باندې د ترانسپورتي تاسیساتو جوړول، دویم د عامه خصوصي مشارکت له لارې د ترانسپورتي تاسیساتو جوړول. په تیر 1403 کال کې ترانسپورت او هوایي چلند وزارت 55 ساختماني پروژې د بودیجې څخه درلودې چې د هغې پروژو کارونه الحمدلله په ښه شکل سره روان دي. له دغې پروژو څخه غواړو څو عمده پروژو یادونه وکړو. یو هم په کابل ولایت ارغندۍ سیمه کې په 914 جریب ځمکه باندې د جنوب غرب ولایتونو لپاره د مسافربري ترانسپورتي ترمینل جوړولو پروژه چې قرارداد یې په 1,215 میلیونه افغانیو باندې شوی دی. دوهم د کابل ولایت په پلچرخي سیمه کې د مشرقي ولایتونو لپاره د ترانسپورتي مسافربري ترمینل جوړولو پروژه چې قرارداد یې په 163 میلیونه افغانۍ باندې ترسره شوی دی. دریم په غزني ولایت کې د ترانسپورتي ترمینل د جوړولو پروژه چې په 44 میلیونه افغانۍ باندې قرارداد شوی. څلورم په زابل ولایت کې د مسافربري ترانسپورتي ترمینل جوړولو پروژه چې په 29 میلیونه افغانۍ باندې قرارداد شوی او چارې روانې دي. پنځم په کندهار ولایت کې دامان ولسوالۍ کې د 204 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې د مسافربري ترمینل جوړولو پروژه. شپږم په کندهار ولایت باغ پل سیمه کې د 100 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې د مسافربري ترمینل د جوړولو پروژه. اوم په ارزګان ولایت کې د مسافربري ترمینل د جوړولو پروژه چې په 30 میلیونه افغانۍ باندې قرارداد شوی. اتم په هرات ولایت کې په ګذرې ولسوالۍ کې په 2000 جریب ځمکه باندې د باربري ترمینل د جوړولو پروژه چې تقریبا څه باندې 200 میلیونه افغانۍ یې قرارداد شوی. نهم په بلخ ولایت حیرتان سیمه کې په 1000 جریب ځمکه باندې د باربري ترمینل د جوړولو پروژه چې 50 میلیونه افغانۍ باندې چارې روانې دي. لسم په سمنګان ولایت کې د 26 میلیونه افغانیو په ارزښت د مسافربري ترمینل د جوړولو پروژه. 11 په بدخشان ولایت کې د مسافربري ترمینل د جوړولو پروژه چې څه باندې 80 میلیونه افغانۍ باندې د قرارداد چارې روانې دي. 12 په بغلان ولایت کې د مسافربري ترمینل د جوړولو پروژه چې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ باندې قرارداد شوی دی او چارې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوایي چلند په برخه کې ژمن دی چې هیوادوالو ته خوندي، معیاري، اقتصادي او له نړیوالو اصولو سره سم هوایي خدمتونه وړاندې کړي. دا وزارت هڅه کوي چې د افغانستان د هوایي حریم اداره او کنټرول د نړیوالو تخنیکي او مسلکي معیارونو سره سم تنظیم کړي. له نړیوالو هوایي سازمانونو سره فعاله همکاري ولري. د هوایي شرکتونو، هوایي ډګرونو او هوایي خوندیتوب ادارو ترمنځ همغږي پیاوړې کړي. د افغان هوایي سکتور تخنیکي او مسلکي ظرفیتونه لوړ کړي او د الوتنو خوندیتوب، دقیق مهالویش او د مسافرو د رضایت لپاره معیاري خدمات وړاندې کړي. موږ باور لرو چې د افغانستان د هوایي چلند پراختیا نه یوازې د داخلي او نړیوالو سفرونو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي، بلکې د هیواد
اقتصادي، سیاحتي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هم بنسټیز ارزښت لري. د هوایي چلند سکتور د پرمختګ لپاره موږ پر شفافو، باکیفیته او له اصولو سره سم خدماتو تمرکز کوو تر څو افغانستان یو ځل بیا د سیمې په کچه د هوایي ترانزیت یوه مهمه نقطه وګرځي. دلته د تیر 1446 هجري قمري کال د هوایي چلند برخه کې د عمده لاسته راوړنو یادونه کولی شو. په تیر یو کال کې د افغانستان له فضا څخه 96,500 عبوري الوتنې ترسره شوي دي چې په اوسط ډول په هرو 40 ساعتونو کې څه کم 270 الوتنې ترسره کیږي. د نړیوالو هوایي ډګرونو څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د 10,000 حاجانو خوندي لیږد رالیږد. د ملکي هوایي چلند انسټیټوټ څخه د څه کم 80 تنو مسلکي کسانو فارغېدل او په خپلو برخو کې پر دندو ګمارل شوي دي. د یادولو وړ ده چې 6 ډپارټمنټونو کې د هوایي چلند ترافیکو او د هوایي چلند د ټکنالوژۍ، اطفائیې، هوایي پیژندنې، وا ترانسپورټ او د هوایي چلند ځمکني خدماتو کې څه کم 300 تنه محصلین په زده کړو بوخت دي. ملکي هوایي چلند انسټیټوټ د څېړنو مهم مرکز رامنځته کول چې د هوایي چلند ټکنالوژي CNS څانګو محصلین پکې د ځغاستلیکي، د څراغونو ډیزاین، د هوایي ډګرونو څراغونه، 3D نقشو او د هوایي چلند پر موضوعاتو او نوښتونو باندې څېړنې او عملي کارونه کوي. هیوادوالو او په ځانګړې توګه د هیواد ټولو نړیوالو او محلي هوایي ډګرونو ته د هوا حالاتو راپورونه ورکول او د دې ترڅنګ د هوا پیژندنې برخه کې د 10 اتومات سټیشنونو خریداري او نصب چې په دې سره به زموږ د هوا پیژندنې برخه لا نوره پیاوړې شي. د آریانا افغان او کامیر هوایي شرکتونو ترڅنګ ترکیش العربیه، فلای دوبۍ، معراج، ایران ایر، ایران تور، کش ایر، ماهان هوایي شرکتونو الوتنو ته د اسانتیاوو او خدمتونو د زمینې برابرول. د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو څخه څه باندې 14,000 الوتنې شوي دي او په ځانګړې توګه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 7,615 الوتنې شوي چې 3,400 داخلي او 4,215 بهرنۍ الوتنې دي.